سلامونه، ستړي مشئ. د نن شپې ساټکي مو د مسکو جوړښت غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په تأمین او له ترهګرۍ سره پر مبارزې د سیمې هیوادونو د استازو ټینګار. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له دغو هیوادونو وغوښتل چې طالبانو ته د حکومت ولۍ د بڼې نسخې نه ورکوي. مسکو هیله مند دی چې په کابل کې د واک د قومي سیاسي بیا تنظیمولو بهیر بشپړ شي. طالبان او له وخته وروسته والی د ملګرو ملتونو د 88مې عمومي اسامبلۍ رئیس په یوه خبري ناسته کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د خپلو سیاستونو په اړه له سره غور وکړي. د پنجشیر له خلکو سره په ورورۍ او دوستۍ د طالبانو د کورنیو چارو وزیر ټینګار. دا په داسې حال کې ده چې طالبان په پنجشیر کې د ملکي وګړو په وژلو او شکنجې کولو تورن دي. او په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې چاودنې، شاوخوا 80 کسان مړه او شاوخوا 80 نور ټپیان شوي. اوس هم بشپړ خبرونه، زه حسیبه اټکپال یم. د مسکو فارمات غونډه کې د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د یوه ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو او ښځو د حقونو پر تأمین او له ترهګرۍ سره پر مبارزې ټینګار وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې په یو پیغام کې ویلي چې د یوه ټولګډونه حکومت جوړول کولی شي د طالبانو د رسمیت پیژندلو بنسټ شي. د افغانستان لپاره د چین او ایران ځانګړي استازي هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو په تأمین او د یوه ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار کوي. په همدې حال کې د مسکو فارمات غونډه کې د اکثرو هیوادونو استازي له طالبانو غواړي چې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د بشري حقونو او د ښځو حقونو د نقض په اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي. خو په دې غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې طالبانو ته د حکومت د بڼې نسخې نه ورکوي. د روسیې کازان ښار د سیمه ییزو هیوادونو د استازو او د امیر خان متقي په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوي په حضور کې د مسکو فارمټ غونډه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو پر تأمین، له ترهګرۍ سره پر مبارزې او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی، خو په هغه پیغام کې چې دې غونډې ته یې استولی ویلي چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د امریکا او ناټو د زیربناوو هر ډول راستنېدل د مسکو لپاره د منلو وړ نه دي. سرګي لاوروف په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار کوي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول کولی شي د طالبانو د رسمیت پیژندلو بنسټ شي. مسکو هیله مند دی چې په کابل کې د واک د قومي سیاسي بیا تنظیمولو بهیر بشپړ شي او دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له نوملړ د طالبانو د استازو د احتمالي لرې کولو سره تړاو لري. د مسکو غونډې په چوکاټ کې د مطلق اکثریت هیوادونو استازي د طالبانو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو پر تأمین ټینګار کوي. د پاکستان استازي ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالو اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی. چین او ایران هم د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو تأمین او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات ته د لاسرسي د زمینې په توګه یادوي. لوی مسؤلیت د افغانستان د اوسني موقت حکومت پر غاړه دی. باید په افغانستان کې میشتو ټولو توکمونو د اړتیاو د پوره کولو، په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او همدارنګه د قومي ډلو د کورنیو کډوالو د ستونزو، د بیلابیلو قومي او ژبنیو ډلو د حقوقو د تامین او جنسیتي برابرۍ په ګډون د یو شمېر دندو ترسره کولو هڅه وکړي. خو په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د بشر او ښځو حقونو یادونه ونه کړه او تر ډیره یې د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړې. هیوادونه یې له طالبانو سره تعامل ته راوبلل او د سیمې هیوادونه یې په غوږ ووهل چې طالبانو ته د حکومت څرنګوالي نسخې نه ورکوي. تیرو 45 کلونو کې
د ناتعریف شوي هم شمولیت په څیر هیڅ بهرنۍ نسخې د افغانستان ستونزې نه دي حل کړي. موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتدارۍ د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو. دوی دې هم د افغانستان د حکومتدارۍ د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هره برخه کې رسمي کار پیل کړي. که څه هم مسکو له داعش سره د طالبانو د مبارزې له څرنګوالي راضي نه دی او د ډیری هیوادونو استازي په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا لکه تاجکستان، قزاقستان او قرغیزستان استازي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له فعالیتونو او سیمې ته د ګواښ په اړه یې اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د داعش پټنځایونه په نښه کړي دي. د مسکو جوړښت غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف به د طالبانو له پلاوي سره ونه ګوري. د زمیر کابلوف په وینا طالبان د دې غونډې ګډونوال نه بلکې میلمانه دي. د مسکو جوړښت غونډې ته په غبرګون کې د ښځو یو شمېر احتجاجي خوځښتونه له سیمې او نړۍ غواړي چې طالبان دې نه عادي کوي. د مسکو جوړو غونډې په پایله کې اړخونه او غبرګونونه هم لرل. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي روسي رسنیو ته ویلي دي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف به په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقي هرکلی ونه کړي او نه ورسره ګوري. زمیر کابلوف همدارنګه زیاته کړې چې طالبان د مسکو جوړو غونډې ګډونوال نه بلکې میلمانه وو. اما آقای متقی در فرجام دستش خالی ماند و همچنان طالبها با مشکلات بسیار بسیار جدی روبرو هستند و تا زمانی که تغییر نکنند، تا زمانی که اصلاحات عمیق را صورت ندن و تا زمانی که مسئولیت ملی و بین المللی را به نحو قابل قبول به عهده نگیرند، اونا به عنوان یک طرف مطمئن در جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمیشه. د مسکو جوړښت غونډه د ښځو له غبرګونونو سره هم مخ شوه. د طالبانو له سختو سیاستونو اغېزمنې شوې ښځې له سیمې او نړۍ غواړي چې طالبان عادي نه کړي او د دوی لخوا له بشري حقونو پراخې سرغړونې د جدي ونیسي. حضور تروریستان و طالبان را در نشست‌های جهانی عادی سازی نکنید. وقتی که حکومت خودخوانده طالبان هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد و رهبران این گروه هنوز هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارند، روسیه با چه صلاحیت بر اساس کدام منطق و قانون طالبان را در نشست فرمت مسکو آن هم به نمایندگی افغانستان دعوت می‌نماید؟ اشتراک نمایندگان طالبان در نشست فرمت مسکو زیر هر عنوان که باشد شرم آور و حمایت آشکار از تروریستان، ناقضین حقوق بشر و حقوق زنان و حمایت از سرکوب و جنایت ضد بشری و تبعیض جنسیتی علیه زنان افغانستان است. د مسکو جوړو غونډه کې کڅام طالبانو د خپل بهرنیو چارو وزیر په کچه د میلمنو په توګه ګډون وکړ، خو د دې غونډې اصلي غړو د ټولو هیوادونو د استازو په کچه ګډون درلود او د دغو هیوادونو هیڅ وزیر په دې غونډه کې ګډون نه درلود. د ملګرو ملتونو د 78 عمومي اسامبلۍ مشر وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه یوه نړیواله ګډوډي ده او دا بندیزونه باید لغوه شي. ډینس فرانسس په یوه خبري کنفرانس کې له طالبانو غوښتي چې د ښځو په اړه پر خپلو سیاستونو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې نجونې او ښځې ښوونځي او پوهنتون ته ولاړې شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو اجازه نه لري. د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلې پاتې کېدو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غبرګون راپارولی دی. د ملګرو ملتونو د 78 عمومي اسامبلۍ رئیس په یوه خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو په وړاندې پر خپلو سیاستونو له سره غور وکړي. دینس فرانسس وایي نجونو ته باید د زده کړو اجازه ورکړل شي څو د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. So I would urge the Afghan authorities
زه له افغان چارواکو غواړم چې پر دې پالیسۍ له سره غور وکړي او نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او زده کړې وکړي، څو وکولی شي د نړۍ او خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. زه باور لرم چې هغوی کولی شي یو پیاوړي او ګډ افغانستان په جوړولو کې ارزښتناکه رول ولوبوي. که څه هم ډیره موده کیږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو زده کوونکو د محرومیت په اړه چوپه خوله دي، خو په تازه مورد کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نجونو د زده کړو مسله وړه خبره بللې ده. خو په دې خبري غونډه کې دینس فرانسیس د طالبانو لخوا پر زده کړو محدودیتونه یوه نړیواله ګډوډي ګڼي. It's inconceivable, really. واقعا د تصور وړ نه ده چې داسې به وي. دا یو ګډوډي ده، دا یو نړیواله ګډوډي ده او ګډوډي باید سمې شي. څه باندې 238 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې نړیواله ټولنه په تېرو 2 کلونو کې نه ده توانېدلې چې پر خپلو غبرګونونو د طالبانو په تګلارو کې بدلون راولي. جامعه جهانی متاسفانه در مقابل این محدودیت و محدودیت‌های زیادی که بر ما دختران افغانستان وضع شده تنها سکوت اختیار کردند و به نشست‌های پوچ و بیفایده اکتفا کردند که متاسفانه این نشست‌ها راه به جایی نبردند و هیچ گره‌ای از مشکلات ما را حل نکرد. بسته شدن مکتب‌ها ما خیلی وضعیت روی ما خراب شده بود و همچنین افسرده شده بودیم. کم کم روی آوردیم به نقاشی و همچنین خطاطی و اینا. د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون د بشري حقونو سازمانونو په وار ویلي چې له زده کړو د نجونو محرومیت یو شمېر نجونې زده کوونکي په رواني ناروغیو اخته کړي دي، یو شمېر نورو یې بیا کوچنیو سوداګرۍ ته مخه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په پنجشیر ولایت کې په یوې وینا کې د خلکو پر یووالي ټینګار وکړ. ویلي دي چې دوی د غچ اخیستنې په لټه کې نه دي او د پنجشیر له خلکو سره وروري او دوستي غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ طالبان په پنجشیر ولایت کې له بشري حقونو په سرغړونې او د ملکي وګړو په نیولو او شکنجه کولو تورن دي. د دغو راپورونو پر بنسټ طالبانو په تیرو 2 کلونو کې د دغه ولایت لسګونه اوسیدونکي بندیان او شکنجه کړي او یو شمېر نور یې وژلي دي. په تیرو 2 کلونو کې ډېر داسې راپورونه خپاره شوي چې د طالبانو لخوا په کابل کې د میشتو پنجشیریانو لیول څرګندوي. پنجشیر په ښار کې موږ ډېر زړه په دې بدېږي چې تاسو د خپلو مشرانو سره ډېره وفاداري وکوله. هغې مشرانو ته تاسو په مخ او تاسو په تضمین ټولو دروازې خلاصې دي. دې وجه نه تاسو ته تکلیفونه رسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبانو په دغه هیواد کې د وروستیو پیښو په تړاو د تحریک طالبان پاکستان یو شمېر غړي نیولي دي. جلیل عباس جیلانی د طالبانو لخوا د تحریک طالبان پاکستان د 200 غړو د نیول کېدو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي چې که دغه کسان د افغانستان وګړي وي نو اسلام آباد پاکستان ته د هغوی د ورسپارلو غوښتونکي نه دي. له بلې خوا هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په غیر مستقیم ډول د طالبانو لخوا د تحریک طالبان پاکستان د نږدې 200 جنګیالیو د نیولو پخلی کوي او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وایي چې دغه کسان باید محاکمه شي. جو افغانستان کا یہ ہے د یو شمېر نیولو په اړه مو د افغان رسنیو د راپور په اړه په دې وروستیو کې ناسته درلوده چې هغوی په دې اړه وویل او که د افغانستان اوسیدونکي وي نو ښکاره ده چې موږ نه غواړو چې هغوی موږ ته وسپاري او د قانون له مخې دې ته ورته سزا ورکړل شي. دا په دې اړه زموږ دریځ دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې څو ځلې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د جنګیالیو شتون او فعالیت رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر د پاکستان وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر شتون او فعالیت اعتراض کړی دی. زما په نظر هغه ترهګریز فعالیتونه چې په تیرو څو ونیو کې پیښ شوي د پاکستان د اندېښنې لامل شوي دي. غواړم ووایم چې دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره د اندېښنې وړ ده او ټوله نړۍ د اندېښنې احساس کوي. خو ښه خبره دا ده چې له هغوی سره موږ خبرې اترې روانې دي
موږ د هغو بریدونو په اړه چې له افغانستانه پر پاکستان کیږي او د ترهګرو ډلو پر شتون اعتراض کړی دی، دا د افغانستان مسؤلیت دی چې له هغوی مخنیوی وکړي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف علي دراني په مشرۍ یو پاکستاني پلاوي کابل ته سفر وکړ او له یو شمېر لوړپوړو طالب چارواکو سره یې ولیدل او خبرې یې وکړې. ښاغلي دراني هغه وخت په یو پیغام کې آمو ته تایید کړه چې طالبانو له TTP سره د مبارزې په اړه طرحه له دې پاکستاني چارواکي سره شریکه کړې، خو ښاغلي دراني د دې طرحې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. جیو نیوز راپور ورکړی چې پاکستان د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیو وګړو ته چې دغه هیواد ته کډوال شوي دي له د هیواده د وتلو لپاره یوه میاشت وخت ورکړی دی. دغه پاکستاني رسنۍ د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې دغه پریکړه د هغو کډوالو په اړه شوې چې په دغه هیواد کې په ناقانونه توګه میشت دي. جیو نیوز همدارنګه ویلي تمه ده چې تر یوې میاشتې ضرب الاجل وروسته به د کډوالو د ایستلو لړۍ چې ډیری یې افغانان دي په یو لوی عملیات کې پیل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په پاکستان کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 1,100,000 اعلان کړی دی. اوس دغه کډوال د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جیو نیوز پاکستان راپور ورکړی چې اسلام آباد په لوړه کچه پریکړه کړې چې د دغو کډوالو د ایستلو لپاره په لوړه کچه عملیات پیل کړي او د دې کار لپاره به د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا ډیر ژر میاشت او وخت اعلان شي. د پاکستان د کورنیو چارو موقت وزیر وایي چې د ناقانونه کډوالو په اړه د کابینې دا پریکړه یوازې د افغان کډوالو په اړه نه ده. تر ټولو لومړی باید د دې پالیسۍ په اړه چې کابینې تصویب کړې وضاحت ورکړم چې دا یوازې د افغان کډوالو پورې اړه نه لري. په دې کې د ټولو هیوادونو وګړي شامل دي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي. کابینې پریکړه کړې چې دا کسان چې هر څوک دي باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. اسلام آباد ادعا کړې چې ډیری کډوال په جنایي فعالیتونو کې لاس لري او ځینې د انساني قاچاق مافیا دي. شعارهای تند و تلخ و داغ و شیرین جام جهانی مردم ها سر و زیر شد آمدن اینجا و اکثر اینها هم در اردوی ملی بودن، امنیت بودن، مشکلات خودش داشتن. اگر اینا را پاکستان دیپورت بکنه فردا جوابگوی اینا کی هست؟ په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې پاکستانی پولیسو له روانې میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. پاکستان با بهانه‌های مختلف مردم میبره، هر کسی که ویزا داره نداره میبرن. اگر ویزا هم داشته باشه اونم پیسه میگیرن رهایت میکنن، اگر نداشته باشه هم اونم پیسه میگیره رهایت میکنن. اکثریت نظامی های سابق نظامی هستن، سرنوالا هستن، خدانا هستن، کسایی که با مؤسسات خارجی کار کردن. اونا جانش در خطر بود، با خاطر حفظ جان خود با کشور ثالث انتقال کردن. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ د 2021 کال په اګست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته څه باندې 400,000 افغانان پاکستان ته تللي چې ډیری یې د طالبانو د ویرې له امله له هیواده وتلي دي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. او څو لاندې اقتصادي خبرونه مو د سپټمبر 29مه د خوړو له ضایعاتو د پوهاوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې 14% خواړه د حاصلاتو په وخت کې ضایع کیږي او 18% د خلکو لخوا د مصرف پر مهال ضایع کیږي. انتوني ګوتیرش د خوړو د ضایع کولو د کموالي غوښتونکی شوی دی. د افغانستان ډیری خوراکي او کرنیز محصولات د سړو خونو د نشتوالي له امله خرابیږي او د افغانستان ډیری صادراتي خوراکي توکي د تورخم له لارې د تړل کېدو له امله ضایع او خرابیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله اړ دي چې د وږو او هغو کسانو له منځه چې د لږې احساس کوي یوازې یو وټاکي. د بنسټ په ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي دي چې په دې هیواد کې به میلیونونه وږي او خوارځواکي کورنۍ شتون لري او د خپلو خوړو برابرولو لپاره هڅه کوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې مرستو ته اړتیا لري تر 29 میلیونو ډیر اعلان کړی دی.
او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 8.2 افغانۍ، یو یورو 2.15 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.90 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 9 افغانۍ، یو درهم 21.1 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 255 افغانۍ. او په بهرنیو خبرونو کې هم درته دا لرو چې په پاکستان کې نن ډیر یو خونړۍ ورځ وه. د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د دوو چاودنو په پایله کې تر 500 ډیر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. لومړی چاودنه د بلوچستان په مستونګ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ګڼ شمېر خلک د اسلام د پیغمبر د زوکړې ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. او دویمه چاودنه د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال رامنځته شوه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونګ ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې لږ تر لږه 52 کسان وژل شوي او تر 50 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه د جمعې په ورځ هغه مهال وشوه چې ګڼ شمېر خلک د میلاد النبي د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په وژل شویو کې یو پولیس هم شامل دی. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې هم په یو جومات کې دننه چاودنه شوې چې تر اوسه پکې د 5 کسانو د وژل کېدو او 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیمهییزو رسنیو راپور ورکړی چې په دې چاودنه کې د جومات چت نړېدلی او شاوخوا له 10 تر 40 کسان هم پکې تر خاورو لاندې شوي دي. जो आज इस दर्दनाक वाक़या में तकरीबन له دې درناکې پیښې څخه زموږ ډاکټرانو د 22 تنو مړینه ثبت کړي او نږدې 100 تنه ټپیانې د لومړنیو طبي خدماتو له وړاندې کولو وروسته د کوټې روغتون ته لیږدولي دي. 7 یا 8 سخت ټپیان مو بستر کړي دي. د پاکستان موقت لومړي وزیر او یو شمېر پاکستاني چارواکو هم په دغه هیواد کې د نن ورځې بریدونه غندلي او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو ژمنه کړې ده. په اصل کې دا دوه پیښې د ربیع الاول په 12مه نیټه یعنی د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې په ورځ په 2 جوماتونو کې شوي چې یوې په مستونګ او بلې په هنګو کې رامنځته شوي چې د ډېرې غندنې وړ دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ټول هیواد کې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان لخوا بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان دولت معمولا پاکستاني طالبان په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. د پاکستان دولت همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو رژیم د تحریک طالبان په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د طالبانو له راتګ وروسته په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده. طالبانو تل دغه تورونه رد کړي دي. او د نړۍ په نورو سیمو کې د هند شمال ختیځ په مانیپور ایالت کې یو شمېر خلکو د 2 محصلینو د تښتولو او وژلو په غبرګون کې پر لاریونونو لاس پورې کړ. لاریون د پنجشنبې په ورځ په تاوتریخوالي بدل شو او پولیسو د خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. لاریون له چهارشنبې راهیسې تر اوسه دوام لري او 80 تنه د پنجشنبې ورځې په نښتو کې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ایالات په وروستیو میاشتو کې د 2 قومي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي شاهد چې تر اوسه لسګونه تنه مړه او ټپیان شوي دي. د غرني قره باغ د منحل شوي جمهوریت د اعلان سره سم په لسګونه زره کسانو دغه سیمه پرېښې ورمنستان ته ننوتي دي. سیمهییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې د جمعې تر سهاره د قره باغ له 120,000 کسانو څخه 88,980 تنو دغه سیمه پرېښې ده. غرنی قره باغ د څو لسیزو مقاومت وروسته تېره چهارشنبه د آذربایجان پوځ ته تسلیم شو. د امریکا د پوځ لوی درستیز مارک میلی د شنبې په ورځ تقاعد کیږي او پر ځای به د امریکا د هوایي ځواک مشر جنرال چارلز کیو براون وټاکل شي. میلی د وروستي ځل لپاره د پنجشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ته ولاړ. جنرال میلی چې په افغانستان او عراق کې هم کار کړی د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د پوځ د لوی درستیز په توګه دنده پر غاړه واخیسته. او د لوبو په نړۍ کې بیا
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د شنبې پوره د چین د پیتیایي لوبډلې سره په یو دوستانه لوبه کې مخامخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان پرون مالیزیا سره دوستانه لوبه وکړه چې دواړه لوبډلې یو پر یو مساوي شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې له دغو لوبو موخه د اسیا د ملتونو جام پیلیزو سیالیو ته چمتووالی دی چې راتلونکي میاشت د سعودي عربستان په کوربتوب پیلیږي. د هیواد د ملي لوبډلې چمتو کول دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او سویلي افریقا لوبډلې ترمنځ دوستانه لوبه د جمعې په ورځ په هند کې د سخت باران له امله لغوه شوه. ټاکل شوې چې د هیواد د کرکټ ملي لوبډله راتلونکي شنبه د کرکټ نړیوال جام له پیلېدو مخکې له سریلانکا ملي لوبډلې سره یوه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ نړیوال جام د اکتوبر په 5مه د هند په کوربتوب پیلېږي او افغانستان به په خپله لومړنۍ لوبه کې د اکتوبر په 9مه له بنګلادیش سره مخامخ شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې روسي ورزشکارانو ته به اجازه ورکړل شي چې د 2024 کال لپاره اولمپیک لوبو کې برخه واخلي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې روسیه د فرانسې په کوربتوب د راتلونکي کال اولمپیک سیالیو کې له بشپړه ګډون محرومه نه کړي. دغه کمیټې ویلي چې روسي ورزشکاران کولی شي چې یوازې د اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډېرو تازه او کره خبرونو لپاره تل د مو ویب پاڼې ته ورشئ او د افغانستان کې د تازه پیښو د څرنګوالي او د تازه جزئیاتو او همدارنګه د سیمې په هیوادونو کې د پیښو په تړاو تازه جزئیات ترلاسه کړئ. ښه شپه.